مبین صاحب ښه راغلاست درته وایي مهرباني وکړئ. مننه خیر اوسئ ځواک صاحب محترم. مخکې مې ډېر ریکویسټونه درته واچول خو جیګ دې نه کړل. ولا پام مې خیر نه دی سوی، ډېره بخښنه غواړم. مقصد ما سره ګزاره کوه. لومړی پوښتنه مې دا ده چې دغه لاندې ورور څادر چې اچولی دا افغان ده که پاکستانی ده؟ دا زما خپل افغان ورور دی. د کوم جده دی افغانستان؟ د لغمانې ما د لغمانې ما لغمانې پاکستانی خو نه؟ نه نه الله دې نه کړي چې زه پاکستانی یم. د څه بې غیرته نختې کارت لرې؟ نختې کارت لرې؟ د کوم ځای؟ د پاکستان. د پاکستان شناختي کارت لرم؟ لرې مال؟ نه نه لرم. پاسپورت یو شی هم نه لرې؟ هیڅ هم نه لرم. او یم نه پاکستانی؟ نه نه یم. کور دې پاکستان کې نه ده؟ نه دی. دا ډېر ښه بیا خوشحالۍ خبر ده. صحیح ده. ښه ځواک صاحب چی خبرې م کولې څه م سره ویلې؟ ولا بس دا خو چې تا د زموږ د حمزه اشنا نه داسې پوښتنې وکړلې چې ته د کوم ځای او د کوم ځای. زه یو خبره غواړم دلته ووایم. حق لرم من حیث یو افغان حق لرم. پوښتنه سړی وکړي ښه خبره ده، خو زما نه ډېر زیات افغان حمزه دی، زما نه ډېر زیات پښتون حمزه دی. نه تا نه ما دا پښتنه نه ده کړې. نه نه غواړم چې دلته د بر وطن ټولو ولسونو ته دا خبره خیر نه بار وطن نه یو بار او کوز به نه سره کوو. که دی د کوز وطن ویم صحیح ده، که د بار وطن وي باید سره معلومه یې کړو. نه نه هیڅ ضرور نه ده. دا حق زه نه لرم چې چا نه دا یو پښتون نه یو افغان نه دا پوښتنه وکړم چې ته افغان یې که نه یې. یعنې دا حق ماته هېڅوک هم دا حق هېڅوک ولې نه زه دا حق ژبه خبرې کوي دا افغان ده خبره. ځواک صاحب ما دنه پوښتنه وکړې اوس یې تا نه کوم دا د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د لوی افغانستان دی، دا د باچا خان لوی افغانستان دا نو خو منطقه خو به معلومه د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د 400 دی. دا د 400 ده بس صحیح ده. کټر پاکستانی ده. نه 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 دا ما د پاکستاني لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه. د افغانستان درې رنګه بیرغ لري. ودرېږه ځواک صاحب نو ته اوس خبرې ته مړ شه. خبره به زما په لیف کې زه دلته لاندې یو پاکستان ودرېږه د 400 یو ملا د فضل الرحمن د ګوند هغه هم راجي که چې دلته بحث وکړو هغه هم افغان ما دپاره ګورئ دا ډول خلک دا اوس چې په ما باندې حاکمان دي دا تر ټولو زیات پنجابیان دوی دي. حاکمان یې پرېږده د 400 ملا د لاندې ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې د راجي کې دا د همدغه د 400 د هغه پښتون چې تی پاکستانی بولي د هغه نه زیات پاکستانی دا ده. پاکستانی پرېږده دلته هغه هم له ټولو نه زیات ښه افغان ده راوایخله دلته د فضل الرحمن د ګونده. که هغه ته حق نه ورکړې دی هم حق نه لري چې افغانستان په مسلو کې خبره وکړي. دی د لارو بار چغې وهي دلته لاندې ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې ده د 400 ده راجګې که هغه هم حق لري. زه میلونه منم. دا د تا نظر ده. دا د تام دا نظر ده. دا څنګه کېدلی شي چې یو سیکولر پښتون د کوزې پښتونخوا ما د افغانستان په سیاست کې حق لري چې خبرې وکړي، اما یو پاکستانی ملا د 400 حق نه لري چې په افغانستان باندې خبرې وکړي؟ دا نه 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 یو وي د پاکستان په دولت او په سیستم کې چې کوم خلک دي چې هغوی د پاکستان دولت او سیستم زه نه منم. هغه د جماعت ملا ده. نه نه د جماعت ملا ده. دا ملا ده. زه ملا بیخي نه منم. دا څه وایي؟ حق نه لري حمزه چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زه ته څوک یم چې حمزه ته دا خبره وکړو چې ته دا حق نه لري؟ ولې زه څوک یم؟ زه افغان یم. دا خو له تا نه دا ښه افغان ده. څوک وایي چې دا ښه افغان ده؟ زه درته وایم. څنګه ته دلیل راته وړاندې کړه. مهرباني وکړه ته په افغانستان کې د خپل درې رنګه بیرغ پورته کولی شي؟ درې رنګه بیرغ اصلا د افغانستان د نو ته خو پاکستانی یې. ته په افغان خو ته نه یې. لږ صبر وکړه درې رنګه بیرغ د افغانستان د پیژندلو الګو اصلا دا نه. ودرېږه غازی امان الله خان ته تا ویډیو ده ما سره ستا ویلې هغه غل ده ډاکو ده. ما دا خبره هغه احمد شاه بابا میرویس نیکه و
زه د غازي امان الله خان خبره درته کوم. غازي امان الله زه د میرویس نیکه خبره کوم. تا ویلي چې هغه غل ده. غازي امان الله هغه غل ده. تا ویلي غازي امان الله تا ویلي غازي امان الله خان غل ده. هغه غل ده. نه دا اوس د تا خبرې دي چې په ما پسې دلته ما سره ثبوت د ویډیو ده. غازي امان الله خان غازي دی. اجازه ده چې سبا د هغه ویډیو نشر کړم چې تا احمد شاه ابدالي ته غل ویلي دي. بالکل یې شعر دا کودي ویلي دي. بالکل یې شعر صحیح ده. بله خبر تا نه پوښتنه کوم. غازي امان الله خان من حیث افغان ودرېږه. زه من حیث افغان فرغوث حمزه د پاکستان د حکومت نه د برأت اعلان ونه کړي، خپل پاسپورت او تذکره شناختي کارډونه سوځوي. زه من حیث افغان نه منم. همدا اوس ملا صاحب هیبت الله خو نه وچ چې مني بیا به د کوزې پښتونخوا د پوزې پښتونخوا ملایان به هم بیا مني. نه د کوزې پښتونخوا ملایان به هم بیا مني. نه مبین صاحب تر ټولو زیات پاکستانی ملا صاحب هیبت الله خونده والکه تر ټولو زیات خبیث منافق وطن پروش نجیب ده. دقسې تر ټولو لوی خاین سیکولر غازي امان الله خان ده. مننه ډیره زیاته مننه. دا د افغانانو ودرېږه څو خبرې زه غواړم دی ولس یوه دقیقه دا همغه تکراري خبرې د هر وخت کوي. دا د افغانانو کور دی. دا د چې څوک غازي امان الله خان نه مني، څوک ډاکټر صاحب نجیب نه مني، هغه له سر افغان نه و نه افغانان دي او نه به هیڅکله افغانان سي. دوی د افغانستان د ارزښتونو سره دوی دښمني لري، له غازي امان الله خان سره دوی دښمني لري، له ډاکټر صاحب نجیب سره دوی دښمني لري. دا راځي افغان ده، حمزه افغان نه ده. په خلاصو غوږونو دې ولس ته وایم واورئ. تاسو زه تکرار دا خبره کوم او درته نن یو ځلې بیا غواړم وکړم. حمزه دا حق لري چې ما نه پوښتنه وکړي چې ته ځان ماته افغان ثابت کړه، خو زه دا حق نسم درلودلی ځکه چې حمزه له ما نه ډېر زیات افغان دی. حمزه د چارسدې د باچا خان لمسی ده. هغه څوک چې د پښتو ژبې دپاره د پښتنو او د افغانانو دپاره تر د مرګ تر اخرې ورځې پورې وجنګېده. ته دې مهرباني وکړه څوک د بر وطن نه د پښتو او د افغانیت دپاره جنګېدلی. قصې به سره ډېر نه اوږدو او دغه ډول خلک نه دي حمزه شنه. دوی غواړي دغسې بحثونه رامنځته کړي او دا ذهنیت خلکو ته ورکړي چې او حمزه خو د پاکستان ده. حمزه چې په هره خاوره باندې میشت ده چې په پښتو یې خبرې وکړلې، له ما ښه پښتون، له ما ښه افغان، له ما ښه زیږ افغان چې زه اصلا کې دا حق ځان ته نه ورکوم چې دا پوښتنه ځینې وکړم، خو دا حق ته لرې حمزه اشنا چې ما نه یې وکړي. ځکه زه په خپل وطن کې د خپلو د مشرانو تصویر نسم لګولی. زه مې په خپل په بر وطن کې په کابل کې د افغانستان د رنګه بیرغ نشم پورته کولی. زه په افغانستان کې دا اوس افغان نه یم. زه افغان نه یم. هیڅ سم د افغانیت داسې یو شی ما سره نشته چې زه تا ته پرې ځان ثابت کړم چې زه افغان یم. خو د ما د کوز وطن کې د پی ټي ایم او نورو ټولو غونډه کې هم د افغانستان بیرغونه پورته سوي، هم ځانونو ته د افغان خطاب کړی. نو وروره هغه احمد شاه بابا مني، میرویس خان نیکه مني، غازي امان الله خان مني، ډاکټر صاحب نجیب مني، ته یې نه مني. نو ته افغان نه یو که دا افغان نه ده؟ په کوم حق او په کوم منطق تاسو راځئ دغسې غږېږئ؟ نه زه به دته یو د مشر ته به زه یو جواب ورکم. تاسو کوز کړو کې ما وې زه به د سره خبرې وکړم. بېرته راجي که زه هیله کوم راجي که راویخېږي وسیف جان. یو شی زه تا ته وایم ګوره ښه ګورئ حمزه شته ګورئ ځینې بحثونه دي چې هغه یو لیول لري. نه کېږي چې ما تا سره د غواو د پسو بحثونه هره ورځ مونږ وکړو. هغه خو د کله مجبورې نه مونږ ولس د لپاره کینو دو سره کوو. نور هره ورځ د غواو د پسه بحثونه مونږ نسو کولی که نه. او دا د ډاکټر صاحب د نجیب په اړه باندې دا یې لومړی ځل نه ده، دا د 10,000 کرته دا خبره کړې ده او نور دوی هېڅ هم نه لري. نو توهین خو زه نسم اورېدلی. مهرباني وکړئ حمزه اشنا. مننه. زه دغه ته سړي ته یو پیغام ورکوم. مبین نومېږي که نه. دلته زه یو پیغام ورکوم چې جانانو داسې ده زه چې ځان ته افغان ویم که نه نو زه تا په رقم افغان ځان ته نه ویم. په ما او تا کې د ځمکې اسمان فرق دی. پوه شولې؟ په کور کې په 2 وروڼو کې فرق وي. یو ورور هوښیار بل قمقلي، یو ورور جیږي بل ټیټي، یو ورور سپینې بل توري. نو زه چې کله ځان ته افغان ویم زه په تا په رقم افغان ځان ته کله هم نه ویم او خدای مې د تا په رقم افغان نه کیږه. ته چې څنګه افغان یې که داسې زه افغان شوم د ځان نه به زه دا مرۍ به ځان ته پرې کوم. زه چې ځان ته افغان وایم زه تا ته خپل افغانیت وایم چې ځان ته افغان په کوم دلیل وایم.
زه ځان ته په هغې دلیل افغان وایم چې کله انګریزان دې سیمه کې وو او زما پښتون قام یې تباه کولو نو باچا خان پاڅېدو پهلنۍ مدرسې جوړه کړه انجمن اصلاحي افغانه د افغانانو د اصلاح دپاره مدرسه په 400 کې زما په کلي کې جوړه شوې وه زما مشران د هغې استادانو موږ هغه افغانانو په دې ځان پوهېږه موږ هغه افغانان نه وو چې په چا باندې زور رسي په انجونو باندې په هغې باندې مکتبونه بند کړو موږ چې زورورو موږ باندې تعلیم بند کړو موږ د زورورو خلاف مدرسې کولاو کړې موږ همغې زورورو خلاف موږ ګولۍ خوړلې دي موږ هغه افغانانو اول دا وره دویمه د افغانیت خبره د موږ چې د افغانستان خبرې کوو که نه نو دا زما د کوزه پښتونخوا چې دا د افغانستان برخه نه وه دا افغانستان او دا داسې نه وه چې افغانستان ستا ځمکه و زما ټوټه و پسې جنګېدی وه چې یاره زم د سره افغان یم دا زموږ په شریکه باندې افغانستان و زم دلته افغان وم او ته ملته افغان وې زه د دې ځای افغان وم ته د هغې ځای افغان وې اولنۍ خبره خو دا کم فکر چې تا دې لایف ته راوړو که نه الله دې کي چې ته ما سره یو ورځ کښېنې مو ته خبرې وکړو د حجرې جرګې محفل وکړو مو ته دا په دې باندې نه ده چې ته زما نه مشر یې زه تا نه کشر یم نو عقل او پوهه په لوستلو په اخلاقو باندې راځي نو دا کومه فکر چې تا دې لایف ته راوړو چې دا د پاکستان دی ته ما ته دا خو ووایه چې یو سړی د زرګو کالو نه افغان دی اویا کالو نه په یو سیاسي نظام راغې هغه به خپل افغانیت پرېږدي زه په تا په رقم افغان نه یم چې ما باندې د 3 کالو نه طالب راغې ما خپل ارزښتونه پرېغوستله زه داسې افغان نه یم زه داسې افغان یم چې 9 کاله زما په ریاست کې ماته دروغ وویل 9 کاله ماته وویل چې ته افغان نه ماته ویلي دي نه 9 کاله ماته ویلي دي او زه بیا هم چې زه افغان یم تا ته 3 کاله وشو 3 کاله سپین بیرغ د تراوړو 3 کاله دغه ستا فکر او دغه ستا نرتوب چې 3 کاله مخکې د تو ویل ستا بیرغ چې تک سپین به غیر رنګ بیرغ هم لري که ملي سرود هم لري که او ته ویل چې او یاره زه نه یم زمو ستا افغانیت کې د ځمکې اسمان فرق دی جانان ښه بالکل نو زه به تا ته خپل افغانیت نه ثابتوم او نه زه تا نه غواړم چې ته ماته ځان ثابت کړې زه غواړم په ما او تا کې فرق وي چې د ولس وګوري چې موږ څنګه افغانان وو ته څنګه افغان او زموږ بچي بیا فیصله وکړي چې زما په رقم افغان شي که تا په رقم افغان شي چې ته راځې ډاکټر نجیب ته کنځلې یې ته راځې غازي امان الله خان ته ته پیژنې څوک غازي امان الله خان ته پیژنې دی وطن سره څه کړي دي غازي امان الله خان ته پیژنې چې هغه افغانستان په کومه لار روان کړو دا لږ پرمختګ چې افغانستان کړو دا د چا د اصولو نه روان شوی دی زه د 400 افغان زه غازي امان الله خان پیژنم زه په کوزه پښتونخوا کې غازي امان الله خان پیژنم ته په ناست افغانستان کې غازي امان الله خان نه پیژنې ته په ناست افغانستان کې ډاکټر نجیب نه پیژنې ته ځان ته افغان وې نو زه نیم افغان خو زه کم افغان نیم زه تا په رقم افغان نیم او الله مې تا په رقم افغان نه کي تا په رقم افغان که زه شوم نو غواړم چې څوک مې ونیسي او د سټه مې حلال کي مننه کوم زه خبرې وکړه زه په 10 ثانیو کې بیرته راځم مهرباني صاحبزاده صاحب ځینې ویډیوګانې ما تاسو ولیدلې واقعا خدای پاک درته ډېر ښه علم ډېره فصیحه ژبه او ډېر یو پراخ فکر او ذهن درکړی ده اصلا کې مو خو ټول خپلو کې یو د هغه د ګستاخۍ له وجې زه بخښنه غواړم چې تا نه اصلا کې زه په دې ډېر باور لرم چې موږ بحثونه وکړو هغه ته ما په همدې زه منتظر وم همدې مې وخت ورکړی او چې هغه خپل هغه ټول بړاس وباسي هغه یو کم اکیډمیک بحث چې موږ مخکې د 1 ساعت یا 2 ساعت یا 3 ساعتونه شروع کړی و هغه بحث د لږ داسې پیکه کې یا خلکو کې دغه چې څوک ناست یا موږ اوري ډېر په شوق د خلک ناست 15,000 نفر ناستو ډېر په شوق غوږ په استعمار خبرې وشوې په کانونالایزیشن خبرې وشوې په تحت الحمایوي نظام خبرې وشوې په د الله پاک په احکامو د اقرا بسم ربک الذی خبرې وشوې د افغانستان په داخلي وضعیت خبرې وشوې نو جوهري صاحب ته خدای پاک هم خیلم ورکړی هغه ډېر زیات متوجه و هغه اعتراف کو چې په ستونزه شته ده کله به چې بیچاره ګیر راغی نو ځان به وښکه چې زه خو د طالبانو نمایندګي نه کوم زه د هغوی سایډ نه اخلم خو بهرحال د کنفیوژن چې ده ما نه تاسو ښه پوهېږئ کله چې یو انسان سره دلیل او منطق نه وي کله چې یو انسان حوصله ونه لري کله چې یو انسان کې هغه نبوي سیرت موجود نه وي هغه خاصیتونه موجود نه وي پیغمبري اوصاف پکې موجود نه وي یو څوک ورته زشته خبره وکړي د زغم ونه لري یو څوک مخالفه خبره وکړي د زغم ونه لري
یا یو څوک خپله یوه نظریه لري او دی د دې زغم ونه لري چې د ما په شتون کې د هغه هم شتون ولري، نو هغه بیا د منطق او د اصولو او د دې هر څه نه ماوره هغه ځي تعرض کوي، شخصي تعرض کوي، هغه بد اخلاقي کوي، هغه لاس اچوي، هغه پښه اچوي، هغه کنداغ وهي، هغه بد اخلاقي کوي، هغه ځکه چې د نور هغه د اصولو ته پابند نه. نو دا خلک چې دي دا اکیډمیک خلک نه دي، د پوهنتون نه ده فارغ، د زده کړې نه دي کړي، د کوم ښوونځی نه ده لوستی، د کومه داسې یو عالي دارالعلوم نه ده فارغ. نو دا یو زه څونه د په اړه معلومات لرم، یو انپړ سړی ده، یو ګوار ده. خیر نورې زیاتي په خدای سپارو، خو زه د دې ولس نه یوه غوښتنه کوم، دا لایو هم غواړو دلته راټول کړو. ګورئ شکر دی نن الحمدلله د یو شي زه ډېر زیات خوشحاله کړلم چې په کمنټونو کې ما یو شی ولیده، هغه دا ده چې جهالت په ختمېدو ده، ولسونو ځانونه وپېژندل. نن ضرورت دې ته زه نه لرم چې زه کښېنم د کوز وطن قصې وکړم. د کوز وطن ما پېژني او زه همزه پېژنم. دغلته زما خبره ختمه سوه. نور زه نه غواړم چې په دې موارد دا 3 کاله چې موږ دا کړي دي دغې نتیجه وه چې نن له یو ادرسه خلک راځي غواړي چې د نفاق یوه سیلۍ بیا دلته خوره کړي، خو شکر هغه اوس نه کېږي. دغلته به په ګډه باندې یو څه اورو. صحیح ده حمزه اشنا چیرته ځمه زه دا یو خبره کومه، تاسو نه دواړو نه زه یو هغه کوم هیله کومه بیا اورو. زه حمزه اشنا نه او تا نه یو هیله کوم چې موږ راتلونکي څو بحثونه یو په نشنلیزم، یو په جمهوریت او یو په سیکولریزم او په همدې ترتیب باندې سلسلهوار بحثونه وکړو، لکه څنګه هم چې نن وکړه او ډېر دقیق د یو بل خبرې مو اورېدې، د یو بل نظریات یو بل سره شریکول ولس وواږو. زه دا تاسو نه هیله کوم چې بیا راغلی، خصوصا تا نه هیله کوم صاحبزاده صاحب، خو موږ نه وي مخصوص چې ما ته میسج وکړي او بیا زه راسمه ګډون وکړم. سمه ده ملګرو، سکرین در سره ټول وټکوئ، میکونه به د حمزه اشنا او د جبارخیل صاحب زه وتړم او دغه څه به په شریک اورو، بیا به لایو هم داسې راټول کړو. شته کې 15 شپېته اویا کې تللی وم دوبۍ ته. وایي دوبۍ به موږ ته ویل چې راشي سټیزنشپ والی، پاسپورټونه زموږ د دوبۍ والی. نو او دغه پرمختګ هم چې شوی دی دا په 1980 نه دېخوا په دغه هېوادونو کې شوی دی، مخکې نه دی شوی چې ګینې موږ دا ویو چې مخکې شوی. تا دغه خبره وکړه د سوریا، موږ خو داسې خلک یو چې همیشه د بل دغه ته ډېر خوشحالېږو، فتح ته او جهادونو ته او د انقلابونو ته، ځکه موږ خپل انقلابونه کړي، موږ خپل وطن وران کړی. نو کوم سړي چې څه رقم ذهن یې هماغه شانې دغه کوي. و دغه په سوریا کې چې دغه نوې ډله راغلی، اول دا یو ډله ده نه، دا تقریبا شپږ ګروپه دي. او په افغانستان کې که دغه اووه تنظیمونه وکړو، هر څومره اختلافات وي، خو هغه یو مذهبي خلکو د احنافو د امام صاحب په دغه ته مختلف ډلې دي دغه په سوریا کې. او د دې ډلو شاته اول مبارکي چې دا اول مبارکي ورته اسرائیل ورکړه چې دی کامیاب شو، بیا ورته برطانیه ورکړه، امریکایان ورته دغه ورکړه مبارکي ورکړه. او دې کې هغه ډله ده چې کله د موسی حکومت په سوریا کې راغی، تاسو په څو کاله مخکې کتلې چې اوس مبارک حکومت ختم شو، هلته دغه ډلې د موسی په خلاف باندې راوچت شو، هغه یې ناکام کړو. هغه د یوحان المسلمین چې ورته ویل په سوریا کې، هغه په مصر کې ناکام کړو. او تاسو یو کاته چې دا دلته دغه ته راله په سوریا ته دا نوې ډله، اولنۍ دا دغه وکړو چې دلته ایران که حزب الله سره کم کومک کوي، هغه به نور نه کېږي د حزب الله سره. او زمون خلک چې دی ورور سه مهربانه دي ته خوشاله دي چې په دې کې فتح رااله او دار رااله وغیره لوالکه. هغه نن خپل انټرویو وی چې هغه زما په کوم اته کال موږ سره یو منطقه وه، هلته موږ دغه جنګ چې کوو نو د پنتونونه یې لو او 80% جنکو پکې سبقونه ویلې. او نن یې داسې خبرې وکړې پرون دا بي بي سي، یعنی واقعي بحیثیت یو افغان، زه یم چې دا سر ټیټ کړم، زه خو دا ویلی نه شم چې زه یو افغان یم، ځکه چې موږ د دنیا ته داسې معرفي کړو چې دا یو ډله ده، یو سه مهربانه یو ګروپ دی، یو ځنګل دی افغانستان، او دا سه مهربانه یو لکه په ځنګل کې چې یو رقم ته لکه په اسټرالیا کې چې هغه دغه اوسېږي ځنګلي خلک، یعنې هغه خطاب یې موږ ته نه د مسلمانۍ راته وکړو، نه د مسلمانۍ په سترګو راته وکاته، نه د انسانیت په سترګو راته وکاته. دومره موږ صاحب مهربانه بې عزته او په توهین موږ ته وکړو. او دا اول ځل نه دی چې موږ دا کار کوو. واسې وروره کله چې په 1992 کې ګوره د دې نه زه تاته یو بله خبره کوم، کله چې د سوریه دغه بشار الاسد حکومت ختمیږي، په دغه ورځ باندې د وروس یو غټ وزیر راځي کابل ته، او هغه فکر کومه چې انیس حقاني دی کوم حقاني صاحب سره ګوري کوم وزیر سره، او دا خبره ته بیان ورکوي
چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو چې سوله یې پکې او پرمختګ پکې وشي کنه او په هماغه ورځ په افغانستان کې د سوریا په انقلاب باندې جشنونه کیږي نو د سوریا نه خو اوس د روسان چې وواته روسانو هلته شکست وخوړو ځکه هلته ډېر لرو دي د روسیې سره ډېره ښه تعلق بشار الاسد د روسیې سړی و او د هغې سړی و موږ اوس راځو چې زموږ یو ګاونډي هېواد دی روسیې هلته راغلی افغانستان ته او د هغه په خلاف باندې راځو د یو یعنې دا موږ کوم میسج ورکوو دنیا ته آیا دا سیاست داسې کېږي ښه دا خبره خو دلته پاتې شوه په 1991 کې چې کله په امریکایانو په صدام حسین په عراق باندې حمله وکړه او امریکایان راغله او مهربانه صدام حسین په خلاف باندې ودرېدل 6 تنظیمونو د افغانستان دی صدام حسین ته زموږ افغانانو زه د هغه خبرې کومه د افغانان چې زما خبرې واوري کتابونه خو هم صحیح دي خو زه د هغه خبرې کوم چې ما په دې خپلو سترګو لیدلي او په دې غوږونو مې اورېدلي زه د هغه کیسې کوم زه به نن نه مړ مې خو دا زما ویډیو به پرتي زه ته ولاکې یو خبره هم د ځانه وکړم الته په دې پاکستان کې چې موږ دا 10 لکه مهاجر یا 15 لکه مهاجرو د ټولو صدام حسین ته کمونست ویلو ول دا کمونست باید د حکومت ختم شي ځکه دا جهادي لیډران چې دا تنظیمونه دي دا ذهن د افغانانو ته ورکړی چې صدام حسین هم یو کمونست دی قذافي هم یو کمونست دی دا نور اسلامي هیوادونه چې دا بعد چې د امریکای خوښ نه نو دا چې دې سه مهربانه د کمونستان دي دا باید ختم شي لکه چې په عراق کې چې د روسیې دغه اثر او د سلو لکه پوچ عراق لرودو د روسیانو ټریننګ او سلام وسره دوته ته یقین وکړه چې د افغانستان په هغه وخت کې د ډاکټر سیم نجیب حکومت ختم شوی 6 تنظیمونه د افغانستان مجاهد تنظیمونه دا راله په تیارو کې مجاهدین کېنول په سعودي عرب کې کوز کړه د امریکایانو سره ودرېده د عراق او د صدام حسین په خلاف باندې یعنی دې ذهن ته ګوره بل یو تنظیم چې کوم پاتې شو هغې بیا شپه خو دلته راغی یو تنظیم چې هغه لاړو کشمیر ته د پاکستان د انډیا په خلاف باندې او تاجکستان او ازبکستان ته مجاهد ولېږل ته دې خبرې ته اوس سوچ وکړه دا اوس جهاد و که دا د اسلامي سره کومک و که څه شو خو امریکایانو سره کومک و بل دا وګوره چې دغه 50 کاله یا 45 کاله په دې نړۍ کې دا کوم انقلابونه راغلي جهادونه شوي یا دا شوي ته ماته وښیه چې د مسلمانانو ته کومه پیاده رسېدلې ده مسلمان هیوادونه کومه د دې نه ښه لیدلې که دا اوس په دې عرب سپرینګ چې راغی ډېره زیاته راورسېدله که نه ګورې کنوار صاحب فایده یې درته زه وایم جوړ نظامونه او وطنونه مې وپېړنګ کړل خپل مسلمانان مو د کفارو مزدوران جوړ کړل بشمول منګه ټول خپل له تعلیم یافته نه تر بې سواده پورې ټول د دې امریکایانو د دې اروپایانو منګه مزدوري کوو دا یې ګټې دي که نه دلته مو راتلونکي نسلونه نه په افغاني او نه په اسلامي ارزښتونو باندې غټېږي لویان کېږي هر څه مو د لاس ورکړه دا یې ګټې دي که نور ګټې څه شته وایي راتلونکی نسل د منګه څه فکر کوي چې کاموال صاحب دا به داسې افغانان تا ته به داسې د افغانستان په تاریخ او په ارزښتونو غږېږي خو درته به وایي که نه چې ډیډي او ما ته به وایي چې انکل همدا خو د دوی ژوند سو نو ځکه دوی خو د ډزې دي دوی خو ځانونه بیا اروپایان او امریکایان بولي نو دا و د دغه د جهادونو ګټې چې دا ولس اوس هم پرې سر نه خلاصي اوس د دغه طالبانو دا ډول د مکتبونو د پوهنتونونو بندول او هممهاله د جولاني دا ډول خبرې کول چې هم یې پیغور افغانستان خلکو ته ورکه ځانونه یې له موږ غوره وبالل الان کې چې عرب او ما د عرب او د افغان ترمنځ ځمکه او اسمان توپیر ده هم په تاریخ کې زه ترې نه لوړ یم هم ترې نه په انسانیت کې زه ترې ډېر مخکې نه انسان وم هغه وخت کې چې اسلام نه و زه ښه انسان هم وم ښه مسلمان هم وم ما حیا هغه وخت کې هم پېژندله پرده مې هم پېژندله د انسانانو ارزښت مې هم پېژنده حتی تر دې پورې چې دې عربو به خپلې ژوندونې ښخولې اما افغانانو په هغه وخت کې هم د اسلام نه 12.5 کاله وړاندې چې کله افغانستان ته اسلام راځي د هغې نه مخکې هم موږ هم د خپلو خویندو د خپلو میندو خپل ځان ته مو اصول درلوده د پښتنو د افغانانو خپل کوډونه ول موږ په هغه باندې ژوند کوه نو نن یو عرب مارخور سمسرې خور راپاڅېږي ما ته وایي چې ته له تمدنه تښتېدلی یعنی هدف یې همدغه خبره ده چې د تعلیم باندې باور نه لرم زه په علم باندې باور نه لرم او زمونږ افغانان لا اوس هم دې عربو ته چکچکې وهي او د دوی هره خبره ډېر دوی دپاره محترم او ډېره هره کیسه صحیح بولي خو د موږ د افغانانو خبرې دوی دپاره محترمې او سمې نه دي نو راځو کمال صاحب دلته موږ سره جوار خیل صاحب محترم راغلی
دا به مې خپلې خبرې کوي بیا به بېرته تاسو ته راوګرځو نور مېلمانه به هم راولو جبارخیل صاحب درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې نیکې هیلې احترامات تا ته او قدرمند کاموال صاحب ته مشخصا زه غواړم په موضوع خبرې وکړم کله سید محمد جولاني سیدا دا د القاعده پخوانی غړی و او دا د ابوبکر البغدادي سره کله چې دی بندي کېږي ابوبکر البغدادي سره دی په بندیخانه کې ملاقات کوي او هغې نه بعد دوی اړیکې قوي کېږي او بیا دوی د تحریک په نوم خپله جبهه جوړوي او بیا د دولت په خلاف یو ځای کې دولت په خلاف جګړه کوي او بیا په اخره کې معامله تر دې رسېږي چې د بشار الاسد نه هغه شاوخوا سیمه سره په خطر کې ولویږي بالخصوص اسرائیل نه غواړي چې بشار الاسد ورته د یو اډوکي په صفت باندې یا د یو حایل په توګه یا یو د خطر په توګه په سیمه کې یو ګاونډي موجود وي او هغه وخت کې چې کله بشار الاسد په واک کې و هغې وخت کې ایران چې د سوریې نه ډېره استفاده کوله چې تر څو په اسرائیلو باندې بریدونه وکړي هلته مداخله وکړي او خپله بشار الاسد د روسیې لاسپوڅی و یا د روسیې ریښه یې درلوده هغه نظام نو کله چې دا جولاني دا خبرې کوي دا په خپل ذات کې اول باید موږ په دې پوه شو چې دا خپله د القاعده پخوانی غړی ده او القاعده هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن ده او اسامه بن لادن هغه انسان ده چې د چا د وجې چې نن افغانستان تباه او برباد ده هغه انسان چې ملا محمد عمر امریکا ته ورنه کوي د خپل خاورې نه حد اقل ونه شړه تر څو پورې موږ په امن کې سو امریکایان مداخله یې موږ په خاورو مستقیمه ونه کړي نو دا د همغې ډلې یو غړی ده اوس خبره دا ده چې موږ ته محمد جولاني دا پیغور راکوي چې موږ د افغانانو غوندې نه یو چې په نجونو مکتبونه بند کړو هغه تقریر یې ما واورېد د بي بي سي سره انټرویو وه چې موږ په افغانانو غوندې نه یو د هغوی غوندې فرهنګ موږ نه لرو یا ذهنیت نه لرو یا عامه ذهنیت دلته تغییر کوي د افغانان سیدي هغه قبیلوي ژوند لري او فلان او بستان اوس دا ذهنیت د څنګه خپل کړی یو خو طبیعي ده چې هغه به تاریخ مطالعه کړی خو دا لږ مخکې ما ته باس کته ډېره زبردسته خبره دې وکړله تا ته یو چا ویلې جمهوریت څه کړي او پلان تا ورته ویلې چې زه باید اوس په اوس موضوع وغږېږم دا ډېر مهم پوینټ ده جولاني نن خبرې کړي دي او جولاني به نننی افغانستان تا ته وایي د نننی افغانستان خبره به کوي نن افغانستان په تیرو 60 کالو کې د نننی افغانستان په تیرو 60 کالو کې تاسو ټولې ویډیوګانې وګورئ مکتب سوځېدلی ده یوه ډله سوځوي د مکتب کړکۍ ورانوي مکتب په بم الوزوي مکتب ته بم داخلوي مکتب ته رمه داخلوي په غزني کې 200 مکتبونه یوازې په غزني کې په جمهوریت کې سوځېدلي دي ایره سوي دي یعنې تیږې ورته سوځولي دي طالبانو دا د ځان خبرې نه کوم چې زه د طالبانو سره کومه شخصي دښمني لرم نو دا ټاپه پې لګوه زه به د هغوی پسې خبرې کوم هغوی به ما پسې کوي نه غزني ته لاړ سي په غزني کې 200 مکتبونه چې دي رسمي افتتاح یې سوي هغوی رسمي سوځولي ورته شي همدا رقم په لوګر کې په محمد اغې ولسوالۍ کې په لوګر کې مکتب جوړ سوی ښوونځی جوړ سوی ده سټرکچر بلډینګ جوړ سوی ده د طالبانو ساحه د معارف سره خبره کړې ده هغه کله چې مکتب بلډینګ هر څه مکمل شوي دي دولت ته ویلي او اختار ورکړی هغه د پوهنې مربوطه خلکو ته داسې نه چې نظامیانو هلته یا پولیسو هېڅوک نه وه د پوهنې وزارت مربوطه اشخاصو ته اختار ورکړی ده چې دې نه وروسته دا د موږ قرارګاه ده دلته به یا به موږ مدرسه جوړو یا به قرارګاه جوړو تاسو ته هېڅ حاجت نشته چې دلته یو کفري سیسټم راوړئ او خلکو ته مکتبونه جوړ کړئ موږ مکتبونو ته اړتیا نه لرو کله چې دنیا د تا د مکتبونو اوضاع ګوري او په کلو کې تا ګوري چې تا مکتبونه همدا ته سوځی هغه خو ته خدا مهم نه ده چې ته طالب یې که ته داعش یې خو د افغانستان په خاوره خو یې که نه د افغانستان په خاوره د خپلې خاورې مکتب د خپل د کلي مکتب سوځی چې د طالب په نوم یې سوځی که د داعش په نوم یې سوځی او که د القاعده په نوم سوځی که د هر چا په نوم یې سوځی هغوی د تا کړنو باندې بیا نظر ورکوي بخښنه دغه خبره پکې اضافه که چې د دغه انټرویو کې ځینې پوښتنه کوي په همدې مرکه کې چې د شرابو په اړه باندې څه ویل غواړي وایي زه پکې هېڅ ویل نه غواړم رولز ریګولیشن ستړي بیا به پرې تصمیم نیسي قانون به په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي یعنې هغه د همدې تحریر شام ډلې ته دې طالبانو چکچکې وهلې اما مشر یې په دا ډول راځي چې زه د په اړه باندې دریځ نه لرم پام دې دی زما خبرې ته ما ته مهمه نه ده که څوک اسکي که نیسکي یعنی ګوره لږ مخکې او یو دا نقطه وه دویمه نقطه دا وه د بودا مجسمه یا ګورئ زه هغه څوک چې ما ګوري زه تاسو ته دا وایم که تاسو چېرته د بودا او د زردشت تاریخ مطالعه کوئ بودا او زردشت باندې تاریخ پوهان منګه نه د نړۍ تاریخ پوهان په دې باور دي چې
ډیر زیات یعنی د 80-90% خلک په دې باور دي چې عقیده سي پیغمبرانو دواړه او بودا هم شکمن دي، په زردشت هم شکمن دي. زردشت خو ډیر زیات خلک باور لري چې پیغمبرو. داسې انسانان همدا خاوره باندې تېر شوي دي، موږ په خاوره. مخکې کاموال صاحب دې خبرې ته اشاره هم وکړه. ګورئ تاسو وګورئ په بغلان کې د صحابهو قبرونه دي، په شهدای صالحین کې د صحابهو قبرونه دي. لیث بن قیس بن عباس رضی الله عنه سره په شمشیره کې په کابل کې خښ د نبی علیه السلام د تلل مسیح ده. دا د ملا عمر نه ښه عالمان هم ول، د نبی علیه السلام د کورنۍ غړي هم ول، په دین او په تقوا کې هم تېنه بهتره ول، د اسلام په هغه اساساتو هم سرخلاص وو او د دې ټولنې په هر شي ښه خبره هم ول. دلته راغلي وو، ژوند یې هم کړی وو، پکې ګرځېدلي مو، اوس ښخ هم دي. تر ملا عمر د دوی نه ښه مسلمان نه و چې دی راجګ شو، دا بودا یې ونړوله. هغوی وخت کې هم بودا مجسمه وه، د صحابه وخت کې بودا مجسمه وه. په نړیواله سطحه باندې بودشکان محمود غزنوي په وخت کې همدا بودا مجسمه وه، د احمدشاه ابدالي په وخت کې همدا بودا مجسمه وه. همدې مجاهدینو په وخت کې چې دا ځانونو ته کټر مجاهدین وایي، د افغانستان د اوه تنظیمونو مشران چې ول، د دوی په وخت کې همدا بودا مجسمه وه. هېڅ چا د دوی خلاف هېڅ خبره ونه کړله، هېڅ خبره یې ونه کړله. نو خبره مې دا کوله چې دا ښه مسلمانان ول، دوی چې کله د بودا مجسمه ړنګه نه کړله، نو څنګه ملا صاحب محمد عمر ځان ته اجازه ورکړي چې دا ړنګه کړي؟ ملا صاحب محمد عمر خو د پنجاب په خوله باندې دا کار وکړ. هغه خو د پنجاب په خوله دا کار نه کوو، پوه شوې؟ د هغه یو تاریخ ده. زه یو خبره اضافه کوم، بیا یو خبره کوم. د حسن کاکړ وطن ته یو سفر کې په خپل تاریخ کې لیکي، وایي القاعده چې وه، القاعده د بوت شکنۍ او د بوتانو د لمانځلو دا ډېر زیات خلاف. دا اول زه افغانانو نه هیله کوم چې تاسو د عربو تاریخ مطالعه کوئ. عرب تاسو نه غواړي. دا څوک چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي، څوک چې په عربي مملکتونو کې ژوند کوي، دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ په والله په بالله چې د غلامانو نه بدتر حالت ده د هغوی د کفیل سره. کفیل ورنه ځان خدای جوړ کړی ده، نه ترې بې اجازې شفاخانې ته تللی سي، نه ترې خپلې مور او پلار ته تللی سي، نه ترې حج کوی، هېڅ چېرته هم نه سي تللی تر څو د کفیل اجازه نه وي، نه ترې کور په کرایه نیوی سي. هغوی ځان نه خدای جوړ کړی. زه دا وایم ګورئ، تاسو سعودي ته د خدایانو او د پیغمبرانو د خاورې په سترګه مه ګورئ. سعودي او بیل ملک دا ځان ته ارزښتونه لري، ځان ته اصول لري، ځان ته قوانین لري، ځان ته فرهنګ لري، ځان ته ژبه لري. ما فرهنګ بدل ده، د ما ژبه بدله ده، د ما اصول بدل دي، د ما کلتور بدل ده، ما هر څه ورسره بدل دي. او دا دین چې دا ټول انسانانو ته راغلی، دا د سعودیانو خپل د کورنۍ دین نه ده، دا الهي دین ده، د اسمان نه راغلی. نو د موږ د سعودي ګورئ، ایرانیان په دې کار کې د ما ډېر خوښ دي. ایرانیان وایي موږ مسلمانان سوي یو، عربان سوي نه یو. زه د افغانانو نه هیله کومه چې د اول د تاریخ خبره کوم. حسن کاکړ په خپل تاریخ کې لیکلي دي چې اسامه بن لادن د ملا عمر کلک ملګری و، ښه یې ساته، ښې پیسې یې ورکولې، وسلې یې ورکولې، حتی تر دې چې تازه غوښې به د مجاهدینو ته چې دوی ورته مجاهدین ویل، دا جنګیالي طالبان، دوی ته به تازه غوښې ورته آرډر کولې، راوړلې به. اوس شی وکړل، هغوی د دې بوت پرستۍ او د دې بوتانو او د دې نه ډېر سخت او خلاف یې ول. د هغوی ذهنیت چې و د دې بوتانو په خلاف و. هغه ملا عمر مجبور کړ چې دا بوتان پرې وران کړي. په دویم قدم کې د پاکستان ISI تل کوشش کړی و په دې وک تنظیمونو باندې چې هر هغه بنسټ، هر هغه نښه چې د هغې نه د افغانیت بوی هم راځي باید د منځه لاړه سي. بېشکه د افغانیت نښه دا د حسن کاکړ په تاریخ کې دي. نو هغه خټک هم په دې مورد باندې ډېر ساده او بسیطې خبرې کړي. همدغسې وایي هر هغه شي نه چې افغانیت ترسیمېږي دا به له منځه دي. نو دا مې غوښتل چې درته ووایم چې پاکستان په طالبانو ډېر فشار هم راوست او چې تر څو پورې د بودا مجسمه ړنګه کړي، او دا همدا د موږ د هویت نښې دي. اوس زه لږ مخکې تا ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله. موږ اوس مسلمانان یو، موږ بت پرستان. ګورئ د دې باید فرق وکړئ، یو مجسمه ده، یو بت ده. مجسمو کې سلیمان علیه السلام چې کله د هغه پاچاهي وه، الله پاک په قرآن عظیم الشان کې چې د سلیمان علیه هغه خلک او بیا جبارخیل صاحب تر ټولو هغه مهمه خبرې ګوره، کله چې د بت د ړنګېدو خبره کېدله، فکر وکړه چې دا هغه وخت وی افغانستان کې اسلام نه وی، موږ بت پرستان وی، او په پوره معنا باندې د بودیزم بنسټ باید له منځه تللی وی، بیا د ړنګ کړی وی. خو ښه خبره، موږ به هم اټ واز لکه د ابراهیم علیه السلام قصه بیا به میک سنس کړی وی. خو که چیرې ته راپاڅېږې په یوه مسلمانه خاوره باندې چې 99 سلنه خلک یې لمونځ کوي، مسلمانان دي،
د هغو تاریخ ته له منځه بې ولکه د بودا مجسمه زما تاریخ بیانوي د بوست قلا زما تاریخ بیانوي دا ټول هغه څه دي چې تېر راته له منځه بې سبا ته به زه په نړۍ کې ما ته وایي چې ته څوک یې زه به ورته یم زه افغان یم ښه مهرباني وکړه د خپل د تاریخ نه لږ وغږېږه تا ته خو به د نړۍ خلک راځي که نه د تا د خاورې به دیدن کوي که نه دیدار خو به یې کوي که نه که یوازې راسي د قیر سرکونو د دیدار وکړي که نه قیر سرکونه خو په دې سنګاپور کې څومره ډېر خلک ټول د تاریخي ابداتو لیدنه کوي اوس د مصر ته خلک ځي هغه د اهرام مصر لیدنه کوي تاسو د هندوستان ته وګورئ د هندوستان ته چې دونه خلک ځي د اروپا او روسیې نه او امریکې نه خلک ځي هغوی د تاریخي ابداتو لیدلو لپاره ځي هغوی خو هلته د بلډینګونو او شیشهیي بلډینګونو لیدلو لپاره نه ځي اوس یو د ایجپت په تاریخ باندې هم باید دوی ته لږ سړی وغږېږي دا مصر تاسو د مصر اهرامونه لږ وګورئ بوتان وګورئ د فرعونیانو بوتان اوسه پورې شته دقیقاً زه به درته یو خبره وکړم چې بخښنه غواړم چې ستاسې خبرو کې دغه نه شم اول تاسې دا وګورئ چې دغه د کله چې په افغانستان کې د 1988 نه مخکې سپر پاور د دنیا څوک و د دې دنیا غوسې وکړئ بلکل نو موږ چې دغه جنګ وکړو یا د مسلمانانو چې دا جنګ وکړو دغه یا دا جهاد یې وکړو سپر پاور څوک شو امریکا شو بلکل امریکا وروس دومره زه نه وایم چې دا کافر نه دي دواړه کافر دي خو وروس دومره خطرناک نه و لکه څومره چې امریکا خطرناک څنګه چې د امریکې لوبې په دې دنیا باندې وکړي بلکل تاسې دغه جبار خیر ورور وایي چې دغه د افغانانو زه سعودي له 4 ځل تلیم او دوبۍ ته خو به 11 ځل تلیم ته لاړ شه د افغانانو حال هلته وګوره دا 2% یې مه ګوره چې سرمایهداره دي د بنده بندګي ده د بنده بندګي ده قسم درته خورم چې دا د برطانیه پاسپورټ تا سره ته ګنې چې د سعودي عرب باچای ته هلته افغانان یا پښتانه چې اوسېږي هغه 15 کاله 10 کاله وشو کورونو ته نشي تللی پیسې هغه د کال پیسې تېنه کفیل علي 10 زره دي که 8 زره ریاله یا درهمه تیاله هغه سره نه هغه ویزه نشي نوی کولی همداسې بلک پراته تور پراته سه مهربان د یو ښار نه بل ښار ته سفر نشي کولی که ویني چې وطن تېلېږي کاموال صاحب دغه اوس ریسنټلی په هندوستان یو فلم جوړ کړی و په دغه د مسافرونو باندې تاسو وکته که نه چې هغه کې ټول حقیقت بیان کړی و هغه فلم ولې په دغه اندازه پورې خپل عربانو پې خبرګون وښوده چېرته به چې خپل کاریګر لید غېږه به یې ورکړه ویډیو به یې جوړه کړله چې ودرېږه دنیا ته دا وښیي چې موږ هغه پخواني خره نه یو خو حقیقت کې د تاسو جهالت د تاسو ظلم د تاسو زیاتی د تاسو وحشت بربریت موږ ته معلوم ده حتی په هماغه تاریخ هم در سره زه غږېږم چې ته کله افغانستان ته راغلی وې ته چې کله د فارس په سیمه ننوتی وې تا د هغه فارس د خلکو سره کم ظلمونه کړي په دوه هم موږ غږېږو دلته موږ سره بل اسامه ورور راغلی دلته ښه راغلاست ملګری که خپل کمره او میک ولګوئ خوشحاله به سو ځکه چې دا د لایف اصول هم دا چې کمره باندې به ټول غږېږي السلام علیکم ورحمت الله صبر زه دا کمره لږه پاکه کړم مننه محترم ورونو حسیب زواک صاحب او دا جلال جبارخیل صاحب زه ډېر وخت نه پېژنم فیسبوک کې ما سره د باچا کموال صاحب الله دې تاسو ته خیر درکړي حسیب زواک صاحب ټول اول خو زه د لایف ته په دې خاطر راغلم چې سره د دې چې تاسو ته ډېرې کنځا کېږي خو بیا هم تاسو تر ډېره حده پورې اخلاق مراعات کوئ زه یو څو خبرې کول غواړم باچا کموال صاحب خبره وکړله په سعودي کې زه اوسېږم ظلمونه هم کېږي په ځینو خلکو باندې کفیلان هم په خلکو باندې مثال پابندیانې لګوي بندیزونه هم لګوي یا مثال له خبرې اجازت نه ورکوي ډېر داسې واقعات هم راځي چې یو سړی هغه ځان ته 1 لک 2 لک ریالو کاروبار یې جوړ کړی او بیا کفیل راشي او هغه کاروبار ترېنه په خپل نوم باندې کي یا دې کس ته خروجي نهایي ولګوي دغه مشکلات هم شته دی او د تیرو وختونو کې یو فلم هم جوړ شو د حیات ماعز یا د ګاټ لایف په نامه باندې چې په هغې کې د یو دغه شکل ښودلی شوی دی یو تصویر وړاندې شوی دی د ګاټ لایف چې د چوپان یو عکس او دغه یو انځور وړاندې شوی دی چې هغه د یو کفیل سره یو کفیل پرې ظلمونه وکړي خو حقیقت دا دی که څه یو طرف ته دا ترخی قصې هم دي خو بل طرف ته د افغانان په ټوله دنیا کې یو مزاج لري چې د خودمختاري مزاج لري چا سره په اسانۍ باندې شاګردي نه کوي یو چا سره مزدوري په اسانۍ باندې نه کوي داسې ایګویسټک غوندې دي ایګو لري فطرتن دغه ایګو په ځینو ځایونو کې نقصاني هم ده نقصاني په دغه ځایونو کې ده چې مثال په دې کې د علم طلب کم دی ځان په یو خبره باندې نه پوهه کوي زر دوکه کېږي زر جذباتي کېږي
خو بل طرف ته ایګو بیا په دې کې فایده کوي چې د چا غلامي نه برداشت کړي، د چا سره شاګردي په اسانه باندې نه کوي. ډېر کم د افغانان به تاسې په بیروني هیوادونو کې وګورئ چې یو بل افغان ورسره شاګرد کار کوي. دلته د بخاري په نوم باندې هوټلونه دي، په زرګونو دي، 80,000 15,000 نه زیات هوټلونه دي. دا ټول د افغانانو دي، د دې خپل مالکان دي. یا مثال د مفروشاتو کاروبار چې دی، د قالینو کاروبار چې دی، هغه ټول د افغانانو سره دی. اکثره په ترکیه کې غټې غټې کمپنۍ دي، کارخانې دي. د شاتو کاروبار 98% افغانانو سره په لاس کې دی. دا بس تاسې په سوچ او تصور کې نه راځي. دغه په دا پېښور کې چې د شاتو کاروبار کیږي، ټوله دنیا ته د بیرې په نامه باندې شات صادري، دا ټول افغانان کوي. دا داسې نه ده چې عام او دغه خلک دي، نه. اکثره ځینو شناختی کارتونه اخیستي دي او ځینې بیا مثال خپل افغاني پاسپورټونه لري. د دې ترڅنګ د تشلیح کاروبار، د کباړو کاروبار ټول د افغانانو په لاس کې دی. نو ظلمونه هم کیږي، خو ښه ایمیج هم موږ او تاسې لیدلی شو چې بل طرف ته شته دی او افغانان دي په ښه سهولت باندې ژوند کوي. یو خبره. دویم اوس دوی د سعودي حکومت دا پالیسي ده چې رفته رفته دوی په خپل قوانینو کې نرمښت راولي. یو څه غواړي چې قوانینو کې نرموالی راولي، د کفیل سیستم ختم کړي. چونکې داسې دی چې یو طرف ته که وګورو 1.5 میلیون سعودیان دي او د یو 15 میلیونه سعودیان دي او تقریبا چې 20 میلیونو نه زیات اجنبیان دي، بهرني خلک دي. نو په داسې وختونو کې دوی سره نظام هم نه، سیستم هم نه موجود. نو دغه د کفیل دا نظام چې دی هغه پخواني سټرکچر باندې جوړ کړی. اوس که موږ تاسې پرمختللي هیوادونه ګورو لکه دوبۍ دی یا نور هیوادونه دي، دوی ورځ تر بله کوشش کوي چې بیرته د کفیل نظام ختم کړي او د ویزو سیستم سره ټول عوام چې دی هغه د حکومت سره راجستر وي. دقیقاً. مننه. اسامه ورور، یو پوښتنه غواړم دلته تاسو نه وکړم. تاسو په سعودي کې فکر کوم ژوند کوئ؟ تاسو مخکې وفرمایل په سعودي عربستان کې څو وخت وړاندې یو کنسرت وسه جنیفر لوپیز راغلی و، حالات به تاسو کتلی. ستاسو په نظر باندې په دغسې یوې خاورې باندې د دغسې یوې کړنې داسې یو عمل په اړه باندې تاسو څه ویل لرئ؟ د محمد بن سلمان په اړه څه وایي؟ ګوره داسې دی چې یو د یو شخص په باره کې ته مانه پوښتنه کوې. د شخص په باره کې خو پوښتنه طبیعي خبر ده، زه هم تانه نشم کولی، ته هم مانه نشي کولی چې هغه څنګه په اړه باندې. دا خو نن سبا د پالیسي په باره کې یا د یو کار په باره کې زه تاسې ته اوس وایم. زما یو څو ورځې مخکې تقریبا 4 ورځې 5 ورځې مخکې په تلو نیوز کې انټرویو و، په همدې موضوع باندې وه. ګوره د دې مخالفت ټول علماو دلته کړی دی. زه هم شخصا نه غواړم چې کوم نور مسلمانان دي یو هم نه غواړي چې مثال د خبرې په سعودي کې یا د دې په څېر باندې پاکه خاوره کې دي خلک راشي او هغه دي مثال په داسې ترتیب باندې کار وکړي یا د اسلام مخالف کار دی وشي یا مثال بهرني سندرغاړي راوغوښتلی شي. نو زما شخصي نظر منفي دی. زه غواړم چې دا کار ونه شي. خنه خبره خو د ښه ګول خبره دی وکړله. د دې تاسو د نوروز صاحب ملګري او هغه ته زه ډېر زیات احترام لرم. او که بیا د راځي هغه ما سره یو بحث درلوده، زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په موضوع باندې ډېر زیات دلته ټول ولس ولید 100,000 کسانو لایب. اما د محمد بن سلمان په اړه باندې د تاسو ملګرو هیڅ چا غبرګون ونه ښود، هیڅ څه ونه ویل، لکه هیڅ چې نه دا قصه. زه یو خبره کوم، ودرېږه دا عثمان ورته پرېږده، دا ته خبره کوم.